یوه تجربه داسې یوه لاره ده چې یو حقیقت راوښیي یا د فریضې د اعتبار ارزونه وکړي. تجربه داسې ارزونه ده چې په ډیر دقت سره اداره شوې ده چې کولی شي د یو متغیر اغیزه تایید او یا هم رد کړي. لاندې بیلګو ته پام وکړئ. یخ یا کنګل په تودوخه کې ویلې کیږي. هغه زده کوونکي چې مطالعه کوي په ازموینه کې ښه ځلیږي. د ایکس درمل د غوږونو کمزورۍ درملنه کوي. هر یو مثال د یو تجربې په واسطه ازمویل کیدی شي. لومړی بېلګه حقیقت لري، خو د ثابتولو لپاره یې کولی شو چې د یخ دوه ټوټې په سړه او ګرمه هوا کې کیږدو. په ګرمه هوا کې ایښودل شوې د یخ ټوټه باید اوبه شي، او د سړې هوا د یخ ټوټه طبیعي ده چې نه اوبه کیږي. په دې سربیره کولی شو چې د یخ یوه بله ټوټه په معتدله هوا کې کیږدو چې نه سړه وي او نه هم ګرمه. نو دا معلومیږي چې معتدله هوا کې د یخ ټوټه ورو ورو اوبه کیږي نسبت هغه ټوټې ته چې په ګرمه هوا کې ده. دویمه بیلګه یوه فرضیه ده او کولی شو چې د دوه جلا ګروپونو زده کوونکو په ازموینې سره چې د الف ګروپ زده کوونکي درس وایي او د ب ګروپ یې نه وایي وڅېړو. په یو وخت کې د دواړو ګروپونو له زده کوونکو څخه ازموینه واخیستل شي تر څو د هغه متغیر په اړه ډاډ ترلاسه شي چې زده کوونکي په ازموینې باندې اغیز کوي. هغه ګروپ چې درس نه وایي د کنټرول ډله ده. هغوی نه پوهیږي چې موږ یې ازمایو. دریمه بیلګه هم یوه فرضیه وړاندې کوي چې پکې یوه پټه پروسه کارول کیږي. په دې تجربه کې ګډونوال نه پوهیږي چې دوی ازمایل کیږي. د دې لپاره موږ دوه ډلې ټاکو، یوې ډلې ته به د ایکس درمل ورکړو او بلې ډلې ته به پلاسیبو، چې داسې یو مواد دی چې ظاهرا د درملو په څیر ښکاري خو په حقیقت کې درمل نه دي، لکه د شکر یا بورې یوه ګولۍ په څیر دی. له دې سره موږ د دواړو ډلو د اوریدو ځواک ارزونه کوو ترڅو وګورو چې د درملو اغیز څومره دی. د تجربې د لا دقیق کولو لپاره هغه کسان چې د اورېدو وړتیا ارزوي هم نه پوهیږي چې چاته درمل ورکړل شوي او چاته پلاسیبو، چې د دې احتمال کم شي چې هغوی په دې باور وي چې هغه څوک چې درمل یې ترلاسه کړي ښه به واوري. دې پروسې ته دوه اړخیز پټول یا ډبل بلایندینګ ویل کیږي.